دا نړۍ فانی ده، سره له دې چې په دې باندې باور لرو چې هیڅ هم تلپاتې نه دي، خو بیا هم موږ د یو بل زړونه ډېر په اساني ماتوو، یو بل ته ډېر په اساني دروغ وایو، یو بل ته ډېر په اساني دوکه ورکوو. خو له ټولو بد او سخت حالت هغه ده چې بل نفر ستا د مقابل لوری په دې پوهېږي چې ته هغې ته دروغ وایې، خو بیا هم ځان چپ نیسي، یا هم په دې پوهېږي چې ته هغې ته دوکه ورکوې، خو بیا هم ځان چپ نیسي. دې دپاره چې تا سره مینه لري، دې دپاره چې تا ته احترام لري. دا په دې معنا نه ده چې تا ته اړتیا لري، تا ته اړتیا نه لري، تا ته احترام لري، مینه در سره کوي. باور وکړئ، ما زیاتره خلک داسې لیدلي دي چې مخامخ یو رقم اوسي، خو بیا ستا شاته ستا غیبت شروعي او مخامخ خو یې ته ځان اوسېږي که نه او پسې شه بیا شروع اوسېږي چې دا پلانکی لپاره ډېر بد سړی ده، دې ما سره داسې کوو، دې ما سره داسې کوو. ګورئ، هیڅ هم تلپاتې نه دي، دا هر څه تیریږي. که ته نن ډېر لوړ مقام کې اوسېږې، ډېر امکانات ولرې او یو بل نفر، یو بل دوست یا ملګری دی په نه امکاناتو سره ژوند کوي، پوهېږي دا هر څه تیریږي ځي، خو یو بل سره مینه او احترام دا هیڅکله مه پرېږدئ. باور وکړئ چې د یو بل زړونه ماتول ډېر اسانه ده، ډېر اسانه ده، خو د یو بل زړونه ساتل، یو بل ته احترام واقعیت مشکله ده په داسې وخت کې چې موږ فعلا ژوند کوو. نو کوښښ وکړئ چې د یو بل زړونه مات نه کړئ، مخکې له دې چې پښیمانه شئ، مخکې له دې چې وایئ کاش ما دا نه وکړي. دا د کاش جمله څخه استفاده کوئ، بیا هغه وخت تاسې پوهېږئ چې ما څومره غټه هستي له لاسه ورکړې.